دا هغه کورنۍ ده چې څو ورځې وړاندې په آلمان هیواد کې د اسلام په مبارک دین باندې مشرفه شوله او د کور ټول غړي په یوه ورځ باندې مسلمانان شول. ویل کېږي چې دغه کورنۍ ته په آلمان کې میشتو افغانانو دعوت ورکړی و اسلام ته د راتګ، چې د الله رب العزت په فضل او کرم سره راغلل، مسلمانان شول، د حق لارې انتخاب کړله او د الله رب العزت اوامرو ته یې غاړه کېښوده. دا نو څومره انسان ته د راحتۍ او خوشحالۍ احساس ورکوي کله چې یو ټوله کورنۍ راشي، د حق لار انتخاب کړي، د شیطان لارې څخه راوګرځېږي، د الله رب العزت په لارې باندې خپل نور ژوند تیر کړي، د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کېږدي. دا نو واقعا هم مسلمانانو ته، هغه کسانو ته چې واقعي مؤمنان وي، هغوی ته ډېر زیات د خوشحالۍ، د خوښۍ او د راحتۍ احساس ورکوي او ډېره زیاته خوښي ورکوي. دغه کورنۍ ته دې مبارک وي، الله رب العزت دې ورته پاتې ژوند په نیکمرغیو په خوشحالیو کې کړي او دغه کورنۍ د نورو غیر مسلمو ته د هدایت ذریعه وګرځېږي، هغوی ته د هدایت یو الهام وګرځېږي چې هغوی هم راشي، د حق لار انتخاب کړي، د الله رب العزت په اوامرو باندې عمل وکړي. هغه څه چې الله رب العزت ورته ښودلی دي، هغه څه چې د اسلام مبارک دین موږ ته را زده کړي دي او موږ مسلمانان اړ چې په هغې باندې عمل وکړو، دوی هم پرې عمل وکړي، غاړه ورته کېږدي، نو هم به دا دنیا ښایسته وي. د دې ترڅنګ یو بل بریتانیاوی ځوان هم څو ورځې وړاندې د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. د پلار د بریتانیا په کچه یو لوی سوداګر ده، میلیاردر ده، او دغه ځوان چې کله اسلام مبارک دین قبول که مسلمان شو، په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل چې ما ته د ژوند هر ډول سهولت برابر و، هر څه مې چې غوښتل هغه مې ترلاسه کولی شول، مشهور ومه، خلکو مې احترام کوه، درناوی مې کوه، خو زما دننه په زړه کې سکون نه و موجود. هغه سکون چې د حق په لاره کې ده، هغه سکون چې د الله رب العزت په هدایت په یاد کې ده او د